د افغانانو اصلي رول د استرالیا کشفېدل او واده وه. دوی سیمې او کلي سره ومشلول. د ټلګراف د مزو په غځولو سره یې استرالیا له نورې نړۍ سره وتړله. د ریل یا اورګاډي د پټلیو په جوړولو کې یې بنسټیز رول درلودی. د دې ترڅنګ یې د بنسټیز جوړښت یو شمېر نور کارونه هم ترسره کړل چې د استرالیا پرمختګ ورسره چټک سو. 85 کلن امان الله یا بابي شمروز له ده څخه مې وپوښتل چې آیا دی فکر کوي چې د استرالیا حکومت یا په عمومي توګه ټولنې د استرالیا په پرمختګ کې د اوژبه افغانانو ونډه هماغسې منلې او ستایلې ده چې په کار ده؟ No, I don't think it is. نه زه فکر نه کوم. خپل لومړی وزیر باید د استرالیا په پرمختګ کې د هغو لومړنیو افغانانو ونډه په رسمي توګه ومني. ځکه دا اروپایان نه وو چې استرالیا یې پرانېسته، لارې یې جوړې کړې، لارې یې خلاصې کړې. دا کار افغانانو وکړ چې له خپلو اوښانو سره راغلل او استرالیا یې کشف کړه.